د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت او مینا دا د اغلوی امورونه دو د واجباتونه دو چې دا باید سړی وساتي نبی علیه السلام سره مینا او محبت. یو حدیث پاک فرسی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په تاسو کې یو څوک کامل مؤمن نشي تر څو پر چې زه د خپل پلار او د خپل زوی او د ټولو خلکو نو ور محبوب نشم، ټولو خلکو نو د تزور ګران نشم، تر څو پر دا کامل مؤمن کېدلای نشي. اوس که چیرته یو څوک سوال وکي چې ډیر داسې خلک دي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د خپل ښځې بیبي سره مینه ډیره ده، د خپل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نسبت باندې د مور او پلار سره د اولاد سره مینه ډیره ده، د یو مقصد د یو ملګری سره د خپل استاد سره مینه ډیره ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نسبت باندې، نو دا به کامل مؤمنان نه وي. او عموما چې د هغه ټول خلک په دې کې مبتلا دي چې د خپل اولاد سره انتهایی مینه لري، هغه مینه په زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نشته، کومه چې د خپل بچي، د خپل پلار، مور، د خپل ښځې او د خپل ملګری سره ده، نو دا به هم کامل مؤمن نه وي. نو دې لپاره ځواب دا دی چې محبت په دوه قسمه دی، یو محبت عقلی دی او دویم قسم محبت طبیعي دی. محبت طبیعي دا غیر اختیاري وي، د یو چا سره مینه او محبت چې د هغه د غیر د اختیار، لکه د بچی سره مینه به اختیار وي، د خپل بیبي سره او د خپل مور او پلار ملګری سره مینه به اختیار وي، نو دا په دې باندې الله پاک نه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله پاک انسان ته تکلیف نه ور کوي، نه مکلف کوي مگر دا چې د واسوي څومره. یو محبت عقلی دی، انسان چې مأمور دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت باندې، هغه محبت عقلی دی. د محبت عقلی تعریف او مثال علماء ذکر کړی دی، تعریف په یو مثال کې کړی دی چې محبت عقلی مثال داس دی کچیرته یو داسې عمل وي چې تو اقربا یا دي تو هغه چې د محبوبین چې تاسو سره تو محبت وي، دیږي کچیرته یو کار خوښ وي خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت خلاف وي هغه کار، نو اوس بوتا ته قتل شي چې اوس کچیرته دغه کار چې ستا محبوبین دي غواړي، ستا مور او پلار او ستا اولاد او ستا ملګری چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمل دغه د سنت خلاف وي، اوس دا دوی دا کار تر سره کوي، اوس به ته پات اوس به تا استا محبت معلومیږي چې اوس په دې باندې عمل کوي، د خپل مور او پلار د ملګری د بچي د دې په طریقه بلار باندې ځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لار تعقیبوي. لکه یو مثال به ذکر کو، یو څوک دی هغه په خپل شادۍ کې خوشحالۍ کې سرود او ډلونه داسې یو څه چې د شریعت خلاف هغه د مور او پلار وي یا ملګری وي اولاد وي دا وروړي او ته معنا کوي نه، او څه وس هم رسیږي، نو اوس که چیرته ته په دې عمل کې ورسره شریکېږي نو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت نشته. او دغه حدیث مصداق کې چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والدی وولدی والناس اجمعین، او که چیرته ته دای منع کوي واس دی وي ویای چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هدایات مخالف کورونه دي، دا د شریعت مخالف کورونه دي، اوس پیګي باندې عمل کوي، د خلق خپل محبوبین چې دغه منع کوي، معلومیږي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د مینه ور سره نور چې پزړه کې کوم غیر اختیاري محبت دی، اولاد دی، بچي دی، مور او پلار دی، هغه چې دی بګینه دی الله نه نسی.